الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. مسلمانانو مؤمنانو ورونو، نن د قرآن عظیم شان په درس کې د حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام او د آدم علیه الصلاة والسلام د مؤمنو مسلمانانو زامنو نسل اولادی ترمنځ او د ابلیس ترمنځ د دښمنۍ او عداوت کومه سلسله چې را شروع سوي په دې هکله باندې به مختصر خبره وکم. الله تبارک وتعالی چې به توفیق غواړو چې د آدم علیه الصلاة والسلام او د هغه د اولادې د مؤمنو اولادې ترمنځ او د ابلیس ترمنځ دا دښمني له کومه وخته شروع سوه چې الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې په کراتو مراتو فرمایي چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بېشکه شیطان د تاسې دښمن ده او تاسې په دښمني باندې ونیسئ. شیطان د مؤمن او د مسلمان دښمن ده او اوله شروع د دښمني له آدم علیه الصلاة والسلام حوا رضی الله تعالی عنها چې را شروع سوه چې له هغو سره یې اوله دښمني وکړه. ورونو، حضرت آدم علیه الصلاة والسلام وجود او تنه چې جوړېدله، الله تبارک وتعالی عزرائیل علیه السلام ته امر وکړو چې د مځکې له مخې یو نچوړ یو خلاصه د خاورې راواخله، د ټولې مځکې له مخه چې خاوره راواخله، نو زه له هغه چا خپل خلیفه جوړوم. هغه له ټولې مځکې چې د خاورې چڼ راوکړو او جنت الخلد ته یې راوړه، جنت ته یې راوړه. هغه جنت کې چې آدم علیه الصلاة والسلام وو او په کوم ځای کې چې آدم علیه الصلاة والسلام جوړ سو، د ده وجود کې روح و بدن سره یو ځای سو، هغه جنت الخلد و. جنت الخلد د اولیاو، د انبیاو، د مقربو مخلوق د الله تبارک وتعالی جای ده. نو په جنت الخلد کې الله دا خاوره جمع کړه، د عزرائیل علیه السلام په واسطه باندې یې راوړه. بیا یې دا خاوره خټې کړه، لنده یې کړه او توین یې تیر جوړ سو د ملکو په واسطه باندې. هغه خټه داسې خلاصه خټه او پخه خټه تیر جوړه کړه چې مفسرین لیکي چې داسې لکه څوک چې په چنګال کې راواخلي، دا د ګوتو له منځو چې به دا خټه داسې وتله، دغه وتلو ته اشاره په لفظ د سلاله کې سوی، من سلالة التین. هغه د الله تبارک وتعالی چې کوم لفظ د قرآن شریف را نازل کړی ده او موږ ته یې ښوولي دي، نو سلاله د تین یعنې خلاصه هغه خلص د خټې پخه خټه، هغسې خټه ترې خوشته کړه او بیا یې دا پرېښودله چې څومره د الله ورته اراده وه، د الله د حکمت تقاضا وه، هغه داسې توروالی یې پیدا کو او یو قسم بوی کې پیدا سو چې هغه ته په قرآن عظیم شان کې حمأ مسنون وایي، چې هغه توره خټه او بویداره خټه چې موږ تاسې په لنډه پویه کې
د زرڼې سره تعبیر کولی سو چې د هغې خټې چې زرڼه جوړه سوه. پس له هغه چې الله تبارک وتعالی ملک و مخلوق خپل ته امر وکړو خپل نوراني مخلوق ته چې تاسې له دې خټې چې اوس د انسان کالبوت جوړ کړي هغه ترتیب الله تبارک وتعالی ور وښو. نو هغه کالبوت یې چې جوړ کړو د انسان تنه یې جوړه کړه، بیا هغه تنه وچه سوه لکه د کلال لوښی چې وچیږي، هغه ته صلصال کالفخار ویل کېږي، په قرآن عظیم شان کې یې ذکر سوی ده. چې هغه وچه خټه تیر جوړه سوه، وچ ټوکری هغه کالبوت تیر جوړ سو چې لکه کردوړی داسې اواز به یې کاوه، چې کله به یې داسې ټنګاوه نو اواز به یې کاوه. له دې وروسته بیا ډېره فاصله او ډېر وخت کې دا تنه دغسې موجوده وه. ملایک هم ورته حیران وي چې الله پاک څه وړ مخلوق جوړوي. او ابلیس هم د ملایکو په جمع کې ګرځېدو، ابلیس به هم شکر پرې راواوه، کوت به یې دا تنه به یې کتله، دا شکل و صورت یې کوت، او هغه هم حیران و، نه پوهېدو چې دا څه دي. خو کتابونه لیکي چې په یو څه باندې ابلیس یو تصور وکړو چې دا خوله لري او نس لري. نو وای ابلیس وویل چې دا به داسې مخلوق وي چې ډېر ځله به دی په خپل ځان باندې مالک نه وي او د خپل ځان به یې له اختیاره وځي. وجه به دا وي چې دا خو خوراکي شی ده، خوراک لري، څښاک لري. نو چې دی خوراک و څښاک لري، د هغه په پیدایښت کې، د هغه په راجمع کولو کې به دی له مشکلاتو سره مخامخ کېږي. لکه نن سبا موږ دا په دنیا کې وینو چې د دغه خوراک او د دغه څښاک په وجه باندې انسان مجبوریږي چې سود کوي، انسان مجبوریږي چې غلا کوي، انسان مجبوریږي چې رشوت اخلي. یعنی مقصد که دغه خوراک نه وای، څښاک نه وای، دغه ګناوې به بیا له انسانه نه کېدې. او شیطان هلته ذهن پرې ورسېدو چې دغه به داسې یو مخلوق وي چې دا به بیا د خپل ځان اختیار کله کله د ده له وسه چې وځي. که د دې دپاره کوم خاص هدایت د الله له طرفه راغلی خو ځان ته خبره ده، خو معلومات نه و ورته. نو کله چې الله تبارک وتعالی اراده وسوه چې نور د بدن و د کالبوت ته روح ورکړي، نو الله تبارک وتعالی خپل امر سره د روح ورکړه، او روح وای سر ته راله. چې اول سر روح واخیستله، پرنچی ورته پیدا سو. په دا پرنچي کې ملایکو چې کله د وپرنچل، ملایکو وویل چې الحمدلله. نو او ده ته اشاره وکړه چې ته ووایه چې یرحمک الله. نو دا هغه اول وهلت و چې سر ته روح راننوتله. او له سره چې سترګو کې په سر خو سترګې خو په سر کې دي، خو په سترګو کې چې کله حلول د روح راغی، نو په دې ثمارو، میوو، نعمتو د جنت باندې نظر ولګېدو. نو ډېر ښه ورته ښکاره سو. او روح ولاړه، تنې ته ولاړه، تن ته ولاړه او نس ته ولاړه، او پښو ته لا نه ده رسېدلې چې د ده اشتها پیدا سوه، د میوجاتو، د دې نعمتو د جنت لپاره اشتها د لوږې پیدا سوه، د خوړلو اشتها یې ورته پیدا سوه. او کتابونه لیکي چې پښو ته لا روح نه ورسېدلی چې آدم علیه الصلاة وسلام حرکت ور وکړو، هغه میوو ته ورپورته کېږي. نو حدیث مبارک کې راځي چې آدم علیه الصلاة وسلام دغسې عجله کړې ده او تلېوار یې کړی ده، په اولاده کې به هم دا تلېوار وي. آدم علیه السلام ځینې وختو کې یو واقعه بله کې راځي چې هغه کله ذریه د آدم علیه السلام الله هغه هم په دې جنت کې سوي دي، ټوله ذریه یې د آدم علیه السلام له شا چې راویستله. نو په ده کې ډېر نوراني څېرې وې. یوه څېره پکې ډېره منوره وه، هغه د داود علیه السلام د عالم روح صورت و جسم و. نو آدم علیه السلام پوښتنه وکړه، یا الله دا څوک ده؟ وایي دا داود ده، د تا زوی ده، د تا په اولاده کې به وي. وایي عمر یې څومره ده؟ وایي 80 کاله عمر یې ده. وایي یا الله د ما له عمره چې 40 کاله ده ته ورکړه، چې دا خو ډېر نوراني مخلوق ده او نوراني څېره ده. نو الله تبارک وتعالی ورته وویل چې صحیح ده، دا 40 کاله به د تا له عمره چې ده ته ورکړو، د هغه عمر به پوره 100 کاله سي. او د آدم علیه السلام عمر 190 کاله پاته سو.
خو وایي کله چې وفات وخت پې باندې راتو آدم علیه السلام ته، نو عزرایل علیه السلام ورته راغی چې د تا خو د رحلت وخت ده، تو باید رحلت کېږي. آدم علیه السلام ورته وویل چې د ما خو 1000 کاله عمر و، نو 40 کاله خو پاته ده. وایي تا دغه 40 کلونه خپل بچي ته ورکړي دي، خپل اولادي کې دي یو چا ته ورکړي دي چې هغه داود علیه السلام و. نو وایي ده ویل چې دا خو زه نه بیا راباندې ومنې. نو هغه حدیث مبارک کې دې ته اشاره راغلې ده چې آدم علیه السلام په هغه اول وهله د روح د پوکلو کې د عجله وکړه، هغه میوو د جنت ته ورپورته کېدو، پښو ته لا روح نه ورسېدلې. نو په اولاد کې هم دا عجله موجوده ده. او آدم علیه السلام په هغه واقعه کې انکار وکړو، په اولاد کې به هم انکار موجود دي. دا د هغه آدم علیه السلام اثرات پاتې دي په اولاده کې. داسې شرعي حکمونه چې مقصد په څه کې به انکار کوي، کوم انکار ناروا ده کوم روا ده، دا ځان ته بحث ده. نو خلاصه دا سو چې آدم علیه السلام ژوندی سو، او هغه ذریه یې په همدغه جنتي خلد کې د ده ذریه ټوله د ده له شا چې راویستل سوه. هغو ټولو دا اقرار وکړو چې ربه ته دې موږ رب یې، موږ د تا بندګان یو، موږ د تا عابدین یو، د تا عبادت کوونکي یو. دا د الستو فیصله هم هلته واخیستله سوله. حوا رضی الله تعالی عنها د ده له تنې او له وجوده او له پښتۍ چلانه وه پیدا چې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام د ملایکو دپاره مسجود وګرځاوه. یعنې ټولو ملایکو ته الله پاک امر وکړو چې دغه آدم ته تاسې د اکرام او د احترام سجده وکړئ. هغه ټولو ملایکو سجده ورته وکړه او ابلیس سجده ونه کړه. ابا واستکبره، اعراض یې وکړو او له دې چې یې منع وکړه او تکبر و لویي یې وکړه. الله تبارک وتعالی ورته وویل چې ابلیس زه امر درته کوم، ما امر درته وکړو چې سجده ورته وکړه، ولې دې امر ونه مانه؟ نو ابلیس ورته وایي چې خلقتني من النار وخلقته من طین، زه دې له شغلې د اوره چې پیدا کړی یم او دا دې له سپېرې خټې پیدا کړی، خاورې چې دی پیدا کړی، نو زه خو تر دې ډېر اعلی یم، ما ته دې سجدې کولو مناسبه نه ده ما ته سجده کول. ده ته له دغه وخته چې د حضرت آدم علیه السلام او د ابلیس تر مابین عداوت او دشمنی راغله چې الله تبارک وتعالی په دغه انکار د سجدې باندې ابلیس ته وویل چې فخرج انک رجیم، ووځه له جنته ووځه، نور ته رټلی یې، د تا نه توبه منظوره ده، نه د توبه قبلیږي، نه د توبې توفیق درکړل کېږي. او ده ورته وویل چې ابلیس ورته وویل چې یا الله ما ته دومره یو وخت و عمر بیا نو راکړه چې زه کله ورټل سوم، یو مخیزه د تا له درباره محروم سوم، له نعمتو دې محروم سوم، نو ما ته یو فرصت و وخت راکړه، عمر ډېر راکړه، تر قیامته پورې عمر راکړه. الله ورته وویل چې ورځه دا عمر هم تا ته درکړ سوی، فانک من المنظرین، ته له مهلت درکړل سوي او چسوې، تا ته مهلت درکړ سو تر یو معلوم وخته پورې مهلت ته، خو بیا هم به هر حال مرګ خو به څه کې، خو ته به تر اخر د انسانانو پورې ورسره ژوندی یې. نو ابلیس وایي الله تبارک وتعالی ته وویل چې د ما د تا په ذات باندې قسم یي چې زه به دوی ته د لارې په منځ کې کښېنم، په سیخه او مستقیمه هره لار باندې به ورته ناست یم، او چې څومره مې وس کېږي په ټول وس و طاقت سره زه به دوی یو هم پرېنږدم چې دوی سمه لار باندې برابر شي او ټول به د جنت د جهنم مستحقین وګرځوم. الله تبارک وتعالی ورته وویل چې زه خو به دوی ته انبیا ورولېږم، کتابونه به ورولېږم، شریعتونه به ورولېږم، احکامات به ورولېږم، هغه ټول به دوی ته حقه لار وښیي. له دغه باوجود هم چې دوی ته یې حقه لار وښودله، نو که چېرته هغو بیا د هغه انبیاو هم نه منله، د آسماني کتابو یې ونه منله او د تا وسوسه یې منله، نو زه به تا له دوی چې جهنم ډکوم. دغه هغه سلسله د پیدایش د آدم علیه السلام و. نو ورونو د دغه آیات ترجمه زه په بل درس کې او په بل سبق کې بیا درته درکوم ان شاء الله العزیز. الله تبارک وتعالی د توفیق راکړي چې کله دا دښمني پیدا سوه، نو له دې دښمني وروستی الله تبارک وتعالی خپلو بندګانو ته امر کوي ای اولادي د آدمه، خامخا مو شیطان په فتنه کې وانه چي او تبام نه کی، غرورم نه کی، دوکم نه کی. دغه آیات ترجمه به بیا په بل سبق کې ان شاء الله العزیز د تاسو په خدمت کې پیښوم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات.